د لښکرګاه ښار د بولان په دښت سیمه کې د لوی اختر لمونځ د زرګونه خلکو په ګډون ادا سو. د لمانځه تر ادایي نه وړاندې د همدې عیدګاه خطیب د اسلامي امارت مسؤلینو او د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وویل. نوموړي د اسلامي امارت د زعیم امیر المؤمنین حفظه الله د مبارکۍ پیغام ولوست. په پیغام کې دولتي مسؤلین ته په خطاب کې ویل شوي چې تاسو د الهي اوامرو مطابق عمل ترسره د ټولنې د اصلاح او فساد د ختمولو لپاره هڅې وکړئ. اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې د لا نور پرمختګ او د خپلو خلکو د اقتصادي ستونزو له منځه وړلو په مقصد پر ټولو سرمایه‌دارانو او تجارانو یو ځل بیا هم غږ کوي چې په بېلابېلو برخو کې سرمایه ګزاري وکړي او د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. اسلامي امارت د دوی امنیت او د ټولو حقوقو رعایت ته ژمن دی او ټولې امارتي ادارې مکلفیت لري چې د افغانستان د ښېرازۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې سرمایه ګزارانو ته لازم سهولتونه ایجاد کړي. همدا ډول په دې پیغام کې د امنیت، حکومتداري، اقتصادي پیاوړتیا او اداري اصلاحاتو د ودې لپاره د اسلامي امارت لخوا د ترسره کېدونکو هڅو یادونه هم شوې وه. تاسې امیر المؤمنین غږ کوي چې دا نظام په ډیرو قربانیو ستاسې په ډیرو ستړیاو راغلی دی، نو تاسې باید د دغه نظام سره یو ځای ودرېږئ او په اخلاص سره ودرېږئ او داسې ورسره ودرېږئ لکه ورور چې د ورور سره درېږي. دیني علماو او د سیمې اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو تدابیر وستایل چې د اختر د مراسمو لپاره یې نیولې وه. ښه خلک ښه په اصلاح سره راغلي وه. په ټول عمر کې په دا 50 کاله کې داسې امن نه دی راغلی لکه په دا 3 کاله کې امن راغلی دی او ښه خلک خوشحاله دي. اختر ښه په ډاډه توګه راځي، ورته د امنیت پر برابر مشکل نشته. انشاءالله مجاهدین ټول د خلکو په خدمت کې ولاړ دي. ډېر ښه تصامیم نیول شوي وو، هغه که د امنیت په برخه کې وه، که هغه همداسې نور د فرهنګي برخه کې وه، یعنې داسې تدابیر وه، ښه عیدګاه وه، ښه استادان ورته راغلي وه، ښه مشران ورته راغلي وه. د ولس هم دا غوښتنه ده چې زموږ سره د امنیت په برخه کې همکاري وکړي. موږ هم ولس سره نهایت همکاري کړې ده، ډېر کوښښونه کړي دي چې خپل ګزمې پراخې کړو، امنیتي مشکلات پیښ نه سي یا یو غلا یو بل مشکل جوړ نه سي. د یادونې وړ ده چې د اختر لمونځ د هلمند په مرکز او ولسوالۍ کې د لسګونو زره خلکو په ګډون په ډاډمنه امنیتي فضا کې ادا سو.